یو ګناه ډېره زیاته عامه شوې ده په مختلفو په دې ټول پاکستان کې تقریبا چې هغه د سود ګناه ده. واقعي سود ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم الربا یأکله الرجل، د سود یو روپۍ چې یو انسان اخري، یو روپۍ د خدای پاک په نیز د شپږ دېرشو زناکارو نه زیات جرم لري. یو روپۍ درهم الربا یأکله الرجل، یو روپۍ د سود چې انسان خوري د خدای په نیز اشد عند الله من 36 زنیا، شپږ دېرش زناکارۍ نه د شپږو دېرشو زناکارو نه د خدای په نیز لوی جرم دی. شپږ دېرش کاره ته چې څوک زنا وکړي څومره به الله خفه کېږي. په یو روپۍ د سود په خوراک د دې نه الله زیات خفه کېږي. ډېر خطرناک جرم دی د مارو. او الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې څوک سود کوي هغوی ته ما د طرف نه اعلان جنګ دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. د خدای او د رسول جنګ ته ځان تیار کړي. مونږ خو د خدای پاک د ماشي سره هم جنګ نشو کولی. مونږ خو د الله د یو مچ طاقت هم نشو لرلی. مونږ خو د رب العالمین د یو معمولي غوندې ډغرې طاقت هم قسم دی کې ولرو. او څه وایي د خدای د طرف نه اعلان جنګ او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنګ. یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي، سود خور او سود بیکاو او خلکو له به پیسې ورکولې، هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته وه، میاشت په میاشت به یې سودونه راغونډول. یو ځل کور ته راغی، کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوئ، اسم نشته نه. تا څه راوړي دي؟ وایي نشته. وایي اوس څخه دې ځم. لاړ یو سړي له ورغی، د سود پیسې ورسره وې، هغه به خشاک خرڅو. هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه، جیواله پنډې راوړه ویې غورځو. بل نه دا هغه سره یې سود پیسې وې راوباسه، هلکه پیسې زما سود غوښه پکې راغوښه یې ترې راوړه. بل نه غوړي، بل نه بل شی، بل نه بل شی. د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه، کور ښځې ته ویې واله څه نشته. خو چې په دې لاره به ته که نه نو د ماشومانو به ته منډې والې. هغه د حبیب سودخور را روان دی، دې خوا شی ګورې که د ده سوری در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر باخته شو. خلکو به یې د سوري نه ځان ساته. هلکه لږ دې خوا شه غاړې ته شه. هغه سودخور حبیب بیا راغی، منډې کوي، ماشومانو به ته منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان د ما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي. چې کور ته یې هر څه راوړل، ښځې ته یې ویې دا باندې کړه، غوښه مخه یې باندې کړه، غوښه کې سمسه یې ویلي کې یو سوالګري سوال کړو، خیر راوړی د خدای په نوم. هلکه یو کټوی در یو سمسه یې ورکړه، د خدای نوم یې ظالمه درته واخېستو. د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکړه هغه دغه له سوالګري له، وی ده خپل کار کوه. وی وږي ما د خدای په نوم لرې شه، مونږ په دې ځان له محنت کړی دی، کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو، سنډا ګرځې را ګرځې او په تیارې پسې د خلکو له سوالونه کې. وی د خدای په نوم غواړم. وی ده نشته. هغه ښځه ورته وایي ظالمه د خدای نوم یې درته واخېست. وی چپ، دا یې د پلار مال نه دی، دا ما ګټلی. سوالګری لاړ. چې سوالګری لاړ او ده غوښه پخه شوه او کټوی د اور نه کوزه کړه او پلیټ کې غوښه اچوله او سینګ یې غوښه راوایسته او پلیټ کې واچوله، ټوله وینه خوروا ټوله وینه ده. یا خدای پاکه، ښځې ته ویې ښځې دا غوښه ده، دا خو ټوله وینه ده، دا څه وشو؟ وی ظالمه، ای ظالمه، سوالګري د خدای نوم درته واخېسته، نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنه کړه، د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه، قدر دې ونه کړه، نو الله تا باندې مرامه کړه، خدای در باندې ارامه کړه. او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي، دا د حرص نور هم زیاتېږي. دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم، دا غلطه خبره ده. دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. چې کور ته راغی بیبي ته وایي وایي د خوراک څه شته؟ وایي یو. وایي څه دي؟ وایي تا له چا ګاونډی غوښه رالېږلې ده او هغه ما په تاخ کېښودی، نو ما چې ته راشې ویې به یې خورې.
ورګه غوخه دلرالم نو چې بیبي لاړه تاچیلا او پلیټ د غوخې راواغېسته نو د غوخې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو ولې وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښود سر مې په د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبي علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکړم هغه اوس ما راواغېست او پقه پلیټ دی سر مې ته لرې کړ چې مې وکړه دا هغه خو سپین کاڼی دی رسول الله مبارک ته تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو یو راغلی وي څوک وي سوالګرې وی څه وې وی وږي یم خیر راوړی د خدای په نوم نو مونږ ونه راټه مونږ ورته وی الله له سره ښه شه خدای دې وبخه په سوالګرې پېښ شو او ولې مو ته دا ټکې وې مونږ وی د الله رسول به وږي څو ورځې په اکثر نارې تېرېږي نو که سوالګري له ورکړم نه به څه خوري نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړې چې خدای دې وبخه او غوښه مې تعالی وساتله نبي علیه السلام وفرمایل وی دا دغه سوالګري حق و دا دغه حق و تا ورنکړه مونږ له په سپینه تیږه بدل شو زما وروڼو علما د دې یو مسله معلوموي چې خو پیغمبر و هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې هغه خېټې ته لاړ نه شي امنګه چې کله خورو یو سوالګر سوال وکړي او تاسو یې ورنکړه او ته یې خورې دقه کاڼي خورې خېټه کې دې کاڼي پراته دي کاڼي څه سنګدیلي او سخت شي بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان دی بیا وایي یاره ما له خو جړا نه راځي زه خو ډېر ذکر کوم خدای یادوم او صاحب جړا نه راځي یاره جي بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او مینداب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص دی د ملتزمن ته ودرېږم او ما له جړا نه راځي ولې جړا نه راځي پر دې حق دې په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی نو تاله به جړا د کوم دی نه راشي نو هغه خو چې مونږ وخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري وجود راله سخت کړي راله سخت کړي خو رسول الله مبارک باندې خدای دغه خوراک خوري نه نو هغه ته ظاهر کې خدای موجوده ده کار سوالګرې چې کلم سوال وکړي او د الله نوم درته وایي د خدای په نوم نو وله څه ورکړه زما په یو بل عادت دی بعضې داسې عادي سوالګري هغوی وږي نه نر نه هغوی سره پیسه ډېره زیاته وي ماشومان واړه واړي داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې په دې پېښورونو کې څوک ګاډي پاکوي او سوال ده نه کوي زبېغلې جینکۍ ګرځي او سوال کوي زه وایم دې خلکو له مه ورکوه رټیم ما دا په سوال مه بلده و دا ماشومان چې ته م ورنکې بله م ورنکې بله م ورنکې ځان له بس روزګار پیدا کړي او چې ته م ورکې بله م ورکړي چې یاره ماشوم دی پورې ګړه کې به پرې رحم راشي نو به د سوال بلدي وګرځي بیا وروسته د خلکو نه غلاګانې کوي یا دغه پېغلې جینکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي مه ورکوه بله رټم ما د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی ولې دا چې سوال سره بلي دي سبا په ګناهونو سر دی بیا پېغلې جینکۍ په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي او چې ته م نه ورکوې بله م نه ورکوې کور به کېږي نه به او که پې پېژو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي دا ماشوم خو محتاجه دی مور به چې د یتیم دی څوک به ني ورکوله چې پېښ وې چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده ډاکټر ته محتاجه ده په اندازه سړی پوهېږي انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي بیا وله ورکه خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل مه کوه او که سره ني بس وی خدای دې وبخه یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی او خاوند یې شوم دی شوم او ښځه یې سخي ده سوالګري سوال وکړي خیر راوړی خدای مو وبخه د الله په نوم راکې دې ښځې زر پلیټ ده ښوروالو د غوښې نه ډکه روټۍ پرې د پاسه کړه او سوالګري له وړي خاوند ورته څه کوې وایي د خدای نوم یې وایو کېره د پلار د کوره دی راوړی داس وړه پې د ماشین چو په نورونو منډې ځم مزدوري زه کوم او بس د پلار کور دی دغه دې ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي له وړي کوي دې زه خدمت کوم دې م کوي زه مړ ډېواب را پیدا کوم دې سره پاراسوټ ګرځي دې هم را پیدا کوي که ویله هلکه نشته کارونه مه کوه ښځه نیکه ښځه وایي ته خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی د الله نوم ته پرېږده د الله نوم بس زما مال دې نه ورکړه سړی غریب رخصت ده او ښځې ته وایي کېره ده کټوۍ ده غوروه او دا غوښه واچوه په دې کټوۍ کې ډوډۍ کېره ډېره موده پکې تېره شوله د ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله د سړي د ښځې طلاق د طلاق یې ورکړې بس هغه کوره لاړه پلار کره بل دی خاوند هغه خاوند ډېر نیک سړی ښه سړی هغه شان ګټندویه خو نه و دا خو ښه سړی و نیک سړی ناست دي دا دویم خاوند سره دا ښځه ناست سره روټۍ خوري دقسې یو سوالګرې راغی یوازې خیر راوړی خدای مو بخه دې ښځې ویې چې یاره هغه بل خو زه رټلې ومه هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه رټي چې زما مال ولې خلکو له ورکوې
نو دا لګا غری و دا خاونو ته ال شابه پلیټک روټه وسره والا دا خدای نوم چا واغش الله در ولا ولا او خدای ګوره زما مال دې پریدان پويګه چې چم د الله نوم واغشتو د نه غوښتنه وکړه نو اسې به نه رخصته لشي ګوره خامخا ورکه ورکاوه دا خدای نوم قدر وکړ خدا خلا خوا سخی خدای خاوند دې سخی دي چې کټوي نه خود وخه خورو راوغشته ترکاری روټه راوغشته او بار اوتا دغه رجل پس دا خضراله لسترګو کې فکر کړي ګرځي یسړی او ناشنا شي می ولیدل وسړی ولیدل وی هغه سپیره چې ما ولا هغه روټه او ترکاری دا خو ما غزون خاوندو ما ته ډېر فریاد وکړ چې خدای زه تباشه مغرق شو مال غرق شوی تباشه وره اسم نشته او د خدای خاطر وکمال نوړې روټه راوړه ها واخله دا روټه اخو هغه سپیره د باغ خاوندو اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه تاسو سره پیښه شو اخاونو د څه ویلینه د ناشنا وېما ویلینه بس ناشنای وګړي خیالو نو ته سره ناشته روټه پړه او یو سړي سوال وکړ او تا روټه ترکاری راوغی ته خاوند دغه خاوند ته چې مور کا یا دي وی غزو مزه اما سوال کړو د تولاړم تاسو را سره نکړل مال هغه مال خدای هغه نه واغی مال هغه خدای راوست دا هغه در کې زولاړو نن خدای زما درته ودرو هغه را نکړو د مال کې خدای واچو چا چور کاوه دا خدای د نوم احترام کوه دا رزق او د مال دا زموږ ستا په لاس کې نه دی دا د الله په لاس یو سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به وړي چې ټول مال به تباه او برباد شي خالي لاس په پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به نه رسیږي الله به له رزق ورکي مال به له ورکي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشاله جمعات به پکې جوړي حج له بزي عمرې له بزي نیکانو سره تعاون بکې مدرسو سره مدد او تعاون بکې نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار دا خدای په لاس اوس یو سړی ډېر هم ګټندو یاري او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نری غوندې راګي وشلې د پټینې غوندې ما د یو ډاکټر صاحب خبره کوله وی په انسان په دې سر کې یو پټینې غوندې چیرې د انسان د دې نوک عمره دی د انسان د نوک عمره یو پرده ده په دې سر کې او د هغې نوک عمره پردې څه کار دی د انسان چې دا ګرمي یخني پېژني د هغې کار دغه ډیوټي ده دا ته چې ګرمي پېژنې یخني پېژنې لوږه پېژنې تنده پېژنې موړوالی پېژنې خوشحالي پېژنې خفګان پېژنې ګرمي مې وشوه یخني مې وشوه پکي لازم غوړې لازم او بس کم ډوډۍ ته مې زړه شو خفه شوم خوشحاله شوم دا د هغې پردې ډیوټي ده هغه د انسان د نوک عمره هغه پوټینۍ پرده چې ده هغې ته چې کوم رګ تللی دی رګ هغه څونه رګ دی هغه چې په بالپین کرخه راکاږي په بالپین او هغه درې ځایه کې دومره نری رګ وتلی د بالپین هغه کرخه چې درې ځایه کې هغه نو که دا رګ لس منټه بند شو که نه لس منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پوهېږي نه به په یخنۍ پوهېږي نه به په لوږه پوهېږي او نه به بیا په تنده پوهېږي بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي بیا به نه په خوشحالۍ پوهېږي او ډېرې لیونی به شي انسان خو که لس منټه دا رګ بند شو دا نری رګ یو سړی خو زه ډېر مالدار یم کارخانهدار یم بلا پیسې ګټم نیکبخته ظالم بچی که دغه رګ د دا نری غوندې بند شو بیا به څه کوې اسپتال کې به پروت دی ډاکټر وایي کومه کې پروت دی بېهوشه به پروت دی بیا هغه بچي چې ته ولې دا مال ګټې او دا حرام او د سودونو پیسې وله ګټې هغه بچي به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی نو ډېر تکلیف دی ورته دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي الله دې جوړ کړي نه جوړېدو سوال ولا مه کوه جوړېږي نه چې خدای رحم پې وکړي رحم څه معنا چې در د ځمکې لاندې شي موږ ته خلاص شو والله که دا بچي دې په کار چې خفه کېږه ما تجربه مې ده ومې لیدل واومېرېدل مسلې مې واورېدې هر څه مې واورېدل چې طاقت ته کي کله او بچو له ګټې بچې دې چې مور د مور خدمت ولا کوي بچې دې چې د ده څوکیداري کوي نو بیا دې بچې دې چې ماشومان بچي ولا ډوبۍ په غېږ کې دا دې بچې دې چې غوا ولا ساتي دا دې بچې دې چې اټۍ بټ ولا کوي دا دې بچې دې او ګره دې نه پرېوتې که نه بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي خدای خپل فضل پې وکړي هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زره یې مړ کړي خو مطلب یې همدغه وي چې خدای فضل پې وکړي آخرت ته یې ولېږي چې مونږ ته خلاص شو دې جنت ته دې وکړه دوزخ ته دې خو چې مونږ ته خلاص شو دې بچو له مونږ سودونه کړ او یو بل هم درته ووایم دوه ښځه خاوند ناست و یو سوالګر یې پرې راغی سوال یې وکړ خدای مو بخښه وګورې ما
دا ښځه راپاڅېده او د سوالګرې له شی ورکوي خاوند یې همغسې بې وقوف دی ته څه کوې هغه سوالګرې له شي چېره د پلار د کوره دې راغلی دی هر وخت موږ لګېدا خو چې ته هر چا له ورکوې خو دا سامان به خلاص شي ظالمه ده خدای نوم یې واغې شوي په ارام کښېنه نه مه ګټې د پلار د کوره نه ده راوړي سوالګرې پاتې شو دې خیمه کې ودواړه چې سماخته سوالګرې لاړه نو هلته کې نور دوه کسان په خیمه کې ناست وایي خدای خیر راوړی خدای مو بخښه نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه سړی دغه شومو دلته اوس ښځه هغه سوالګرې لا نیکبخته د سوالونه ښځه ورته وایي خاوند ورته وایي د خدای ظالمې د الله نوم یې واخېسته مال خو د پلار نن زما دی نه مه ورکوه دا به دې ځان مزدوري کوي روزګار دې کوي که نه ګرځي او په خلکو نه سوالونه کوي ښځه وایي مه ورکوه خاوند وایي مال زما دی سامان یې راواخېست او سوالګري له یې ورکړ او سوالګري وخاندل سړی دې ولې وخاندې یاره وایي ساله وړې غوندې قصه مې ولیده وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه شی یې راکو مال یې راکو او سړی شومو جګړه یې ورسره وکړو د لاسه یې د شی واخېست واپس او دې خیمه کې اوس ته سخي ښځه شومه ښځه وایي مه ورکوه ورته راکې نه سړی ورته وایي هغه ښځه د ما خور ده او دا د هغه خور ده دا ما خور ده وینه په ما په ما کې او په هغې کې یو مور پلار وینه چلېږي دا ما خور ده زم سخي مرم سخي او دا د هغه خور ده ځکه چې هغه رزیل دی او ژوم پړق دی حالانکې دا هم رزیله ده ژوم پړق ده خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی سوال نه ځان ساتي خو که سوال هم ښه شی نه دی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه هغه یو ځل لاړ د نبي علیه السلام نه سوال ورې کول دوباره بیا سوال وکړه بیا ونه ورکړه دوباره بیا سوال وکړه بیا ورکړه بس نبي علیه السلام ته حکیم وایي داسې مه کوه الید العلیا خیر من ید السفلا بره لاس غوره دی د لاندې لاس نه ورکړه کوه غوښتل مه کوه لاندې لاس دا معنی چې غوښتل مه کوه سوال مه کوه که څوک درکوي نو خیر دی هغه اخله هغه حدیث پکې موجود دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یو ځل ماله نبي اسلام پیسې راکړي ویې ما ورته چې هذه افقر من الله رسوله زما نه بل کوم محتاج غلی وه زه دې وخت کې محتاج یم وی علیه السلام وفر خذه ویطلع فتموله خپل مال او خپل ملک یې وګرځوه ثم تصدق به که ستا ورته حاجت ني نو بیا ته به له ورکړه کبر مه کوه چې څوک شی درکوي انکار مه کوه خامخا حاجت دي ښه او که حاجت دې ني نو خیر دی بیا خله بل چا له ورکړه نو الید العلیا بل له ورکوونکې خیر من الید السفلا څه معنا د سوالګري نه چې دی ورته ووایي او حکیم دا خبره واوره چې څوک سوال کوي دې دپاره چې د پې خپل مال ډېر کم دولت پې ډېر کم دله به خدای په دې مال کې برکت چارې مو ونه چي حکیم ابن حزام رضی الله عنه صحابي دی وایي د الله رسول نن نفس به بس قطعا د چا نه سوال نه کوي چا مال به کم نه کم چې د دې سوالونه وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې حکیم ابن حزام به یې راوغوښته وایي راشه د خپله تنخوا دې باندې وي د نه د بیت المال هغه خپل حق به یې نه اخېسته عمر صاحب راوغوښته وایي حکیم راشه خپله تنخوا دې جمع شي بره بیت المال کې والا بې نالم بس ما رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړې ده چې اخېستل به د بل اگر چې حضور پاک ورته دا مطلب نو هغې سوال مه کوه خو هغه دونه په هغه جذباتو کې او په پیغمبر د خبرې په منلو کې به انتهایي محبت ته لا ورسېد چې بیا به یې هغه خپل حق هم نه اخېسته چې بادشاه به ورته د بیت المال نه ورکړه او مشهوره واقع ده یو سړی راغی د پیغمبر هم نه سوال یې کوه مجلس کې خیر راوړی رسول الله مبارک ورته وی کور کې سره څه شته وی نه صاحب کور څه نشته وی لاړ شه وګوره چې هر شي کور کې راوړه چې کور ته لاړ د لرګي او جام غیر یو کاسا او یو زوړ یو کمبل شانتی چې سړی اغوندي مبلمه کې امدان تا کوي هغه هم راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاسا او صادر لاس کې ونیول وی ما یشتری هذا دا وسوق وای یو صحابي زیدم سے په یو روپے یو درهم من يزيد على هذا لنجات بسوق ورکی بل صحابي وی انا خذو بدرهمين دې په 2 روپے درهم عالم نبی علیہ السلام هغه په 2 درهم ورکړ کاسا ورکن کمبل او بازار نه په تبر واغېست یا ترخص یا تبر او لاس کې ولا واغېست په هغه پیسو او په خپلو مبارکو لاسونو ولا په هغه تبر یا ترخص کې هغه لاس کې کلک کړ وایي زه ځنګل ته خشاک ته وروړه او رسۍ ولا واغېسته زه ځنګل ته خشاک ته وروړه چې اودې نه وینم یو څو ورځې ځه بس سړي رسۍ م واغېسته او هغه تبر یا ترخص ته چې یې واغېسته او ځنګل ته لاړ ځنګل نه به خشاک راوړو خرڅو به خشاک به راوړو خرڅو به څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیب او بیا راغی وایي صاحب دونه پیسې مې ګټلې زه اوس کمبل هم پې واله لوښي هم پې واله او سامان هم پې واله
نو زمارونو بنیادی چیز دا دی یو د خدای د نوم به احترام کو ان شاء الله العزیز. او دویم سوالګر چې سوال وکي وګوره د الله نوم یې درته واغېسته. مشهور واقع درته وي یو ښځه په ځنګل کې روانه او ماشوم بچی وزل ناګانه یو شرمق پرې راغوټه شو. چې راغوټه شو دې ښځې غریبې باندې هیبت راغی منډه یې کړه ماشوم ته پرېوته په هیبت خو چې منډه یې کړه ماشوم ته پرېوت شرمق راغوټه کړه ماشوم یې ونیو ویې تښته. هغه اورنۍ نه ماشوم چې پکې تړی هغه کپړه هغه خوله کې کلکه ونیوله او شرمق ماشوم وتښته. دې ښځې چیغې کړې یا الله بچی رانه یوړه شرمق. اوس ښځه غریب اوس بچي په شرمق باندې تدلی او دا څونه ګرانه چې بچي به اوس د مور په مخ کې چیر پار کوي او شلی به یا الله دا سوچ خو چې دی ووی یو شهسوار راغی او شهسوار راتلو سره نیزه ورسره ده په دې شرمق یې ور منډه کړې او دې جو چغې پې وواله شرمق ویرېد ماشوم یې وغورځو او تښتېد. شهسوار زر د خپل اس نه کوز شو او ماشوم یې راوچت کړه. ماشوم پوټې هم نه دي زخمي ځکه شرمق غاښونه هغه سرمن ته لا نه رسېدلې او ټوکلی یې نیولې. ماشوم یې راوچت کړه او دې مور له راوسته خورې یا ترورې بچی یې روان. هغه د خوشحالۍ نه ورته سترګو کې اوښکې راغلې. یې سړیه ته څوک یې ما لرې د شرمق د خولې نه نوړی راوایسته دا خو یې د ما مخکې یو چیر پار کو اوهو خدای سره خو که ته څوک یې او ورته وایي زه سړی نه یم زه فرشته یم. تا چې خدای ته چغه وواله نو الله وی یو بنده ورشئ یو فرشته وله دې ښځې مدد وکړي. نو زه رالم ستا مدد مې وکړو او خبرې چې دا ولې وی نه وی الله وفرمایل چې یو ځل دې روټۍ خوړه یو نوړی و سره بل څه نو هغه یې خولې ته ښکته کړه او دې کې یو سړي اواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم. دې ښځې وی د الله نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته او سوالګري له یې ورکړه. نو دې زما په نوم زما د نوم د احترام د وجې نوړی د خولې نه رېستې ده او سوالګري له یې ورکړې ده. زه غیرتیم نن بدل خلاصوم د شرمق د خولې نه نوړی راوباسم او دې ښځې نو د خدای د نوم به احترام کې خو ښه شی نه دی سوال ځان به د سوال نه ساتې. خیر خبره خو مانه لرې لاړه. نو حبیب عجمي هغه چې هغه ښوروا واچوله وینه وه نو ښځې ورته ویې ظالمه ای ظالمه ظلم دې وکړه د خدای ظالمه سوالګري سوال وکړه او ور دې نه کړه نو خدای پاک هغه خوراکه ښوروا دله په وینو باندې بدله کړه. بس د دړه یو ټک نارې کړې یو خو په دې هم خفه و چې په لاره ځم خلک وایي سودخور را روان دی د سوري نه یې تښتې او بل خوا دومره او ظالمه سودونه کې خدای خفه کې دا به څه کې. ښځې واوره بس زما د نن نه سود نه پس توبه بس او پس سچه مې توبه نن نه پس به د سود باقي کوم او چې په چا سره د سود معاملې وې هغې له لاړه هغه خپلې پیسې ورته واپس کړې. چا ته یې سرمایه پرېښوده په سود کې خلکو نه معافیه وغوښتې او ځان یې دا ګناه نه پاک کړ. نو چې بیا د کوره راووته که نه او په لاره ځي الله د ماشومانو لکې اچي که نه نو ماشومان لوبې کوي یو ماشوم هغه بل ته ویل لکه هغه د حبیب راغی اول ورته وایي سودخور نه نه بل ماشوم وایي هلکه سودخور نه دی توبهګار دی تایب دی سودخور نه دی تایب دی توبهګار دی. اوس یې د سورې نه مه تښتئ راشئ چې د ده خوا کې ودرېږو د ده سورې په موږ ولګي که خدای رحم وکړي. اوس توبهګار دی سورې رحمت دی رحمت چې موږ ته ودرېږي. دې نوړه موړه پړه کې ټک پیدا کړو خوشحاله شو چې الله د وختي دې ماشومان وړه کې ساچولي اوس ترې ستا ماشومان وړه کې څه واچول دا له ما نیکي نه ده شروع کړې او د ما سورې له قره رامنډه وایي چې سورې رحمت دی. خدای پاک د هغې حبیب عجمي نه هغه شخصیت جوړ کړه هغه شخصیت یو ډېر لوی د زمانې ولي یو ډېر لوی د زمانې عالم چې زموږ څلور سلسلې دي د طریقت نقشبندیه قادریه سهروردیه او چشتیه په ټولو کې د تصوف امام پروت دی او د حدیث استاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث عالم او د حدیث استاد خدای پاک جوړ سود نه توبه وست سود خطرناک دی. زموږ په دې وطن کې خصوصا خلک په دې موټر او موټر سایکلو کې ډېر زیات لاړ بشي هلکه دا موټر سایکل لا باندې نه خرڅوې که نه هغه پر ولاړي او خرڅوم په څو په 1.5 لک روپۍ په قرض والم ګورې ښه په کښتونو په ډېره ښه 1.5 لک روپۍ راکړه نشته را سره په کښتونو ډېره ښه 1.5 لک شو په کښتونو هغه موټر سایکل به دې وایي شټام به ورسره وړي کې چې تا باندې دما دومره کش میاشت پس په راکړې دومره موده کې به دا پیسې خلاصې موټر سایکل چې څنګه کاغذونه ماغذونه والي خوا کې هم هر کا سړی ورته وایي یا د هغه ملګري ورته وایي یا د هغه ملګري دی لکه په دې څه کوې وایي دا خرڅوم پیسو ته مې جل په مې نه خرڅې ولې نه خرڅوم په نغدو په څو په 1 لک شل په 1 لک روپۍ دا 1 لک والا موټر سایکل پرېږدي
یو لکه واغېستې هغه خو ته خو لږ 100,000 میلاو شو کار یې وشو لیکن چې هغه 2 میاشتې 3 میاشتې پس نیټه راشي څو به ورکوي 1.5 به ورکوي سود شو شراء د ما باع په اقل د مما باع قبل نقد ثمن هدایه کې راځي د هدایه ګران متن دی چې یو شی د چا نه دې په قرض واخېسته په هغې واپس خرڅی د هغې نه په کم قیمته سود او دې کې خو لا نن سبا مخکې خو به د موټرسایکل واخېسته نو د هغې نه پس به په بل چا خرڅه اوس خو موټرسایکل نه دي نو د موټرسایکل دي او منځ کې کاغذونه اړوي چې کوم شی نقل کېږي د یو ځای نه بل ځای ته ځمکه او کور نه او بل شي هغه هله چې والې هله به خرڅوي چې قبه دی دغه رنګې په شورومونو کې په پېښور کې یو ځای بل ځای په شورومونو کې خلک ناست دي او سودي کاروبارونه شروع کړي هلکه دا موټر د نه علم په قرضو بس دا په 100 لکه روپۍ درکوم د دومره مودې په نیټه هم په هغه سړي په نغدو 15 لکه خلک یې نغدي 15 جیب کې واچي 15 سود پاتې شي دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړې کړي په بینک کې پیسې کېده بس एकदम په منافع دا ماله ګټه کوي منافع به رانه کوي دا پیسې پرتې دي او میاشت په میاشت نفع راځي دي ورته نفع وایي منافع ورته وایي اور دی اور خدای ته وګورئ سود دی سود خدای ته وګورئ دا الله او د رسول مقابله ده خدای قسم که د خدای ماشي سره مقابله د خدای او رسول سره مقابله کوي پیسه ګټې قارون څه شو قارون به څه چېرې کوو سود به یې کوو یو به یې سود کوو قارون دویم به یې په وزر کې کمې کوو دریم به یې څه کوو میوه به یې غشته لا جوړه به هم نه وه دا اونې به میوه هم نه ونیول اونو کې به لا میوه هم نه وه پارزانه بیا د 2-3 کالو پیشکي به یې واخېسته پارزانه او بیا به یې په خلکو ګرانه خرڅول هلکه میوه شته نه سالې هلواله چې میوه خو جوړه شي که نه د 3-4 کالو پیشکي یې لیدلې ما پارزانه دا چل به یې کوو مال یې څونه او خو وینځې غلامان او اوخان اسونه محل چې ځان له کوم جوړ کړی د سرو زرو محل د سرو زرو ګلکاري پې کړې وه هیرې او جواهرات یې پې لګولي مال ډېر شو که نه چې مال کله ډېر شي بیا سړی په ځان نه پوهېږي بیا ملا پسې هم کنځل کوي دا په نشه پکې راځي ارې مال د وجې مدرسې پسې ګیرې پسې پټکي پسې بس بیا نور هم ورمخکې شي موسی علیه السلام ته خبرې جوړې او موسی علیه السلام ته یو ښه ډول جینۍ ولمسوله موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې تقریر کوي جینۍ ته پیسې ورکړه دونه پیسې در کوم ځان ته ولګوه ښې ټرین کړې وه جینۍ چې موسی علیه السلام تقریر ته ودرېده چې تقریر ته ودرېد جینۍ پاڅېده خلکه دا د مه منئ ولې وی دا د ما غېږ کې ماشوم دی نه پیدا دی آدم دی موسی علیه السلام خپونه ځمکه وتښتېده اوس پیغمبر نه ګناه کم دی کېږي خو دا ګناه نه معصوم او پاک دی ای خدای پاکه دا څه شو او خلکو هم هر قسمه خلک منافقین هم ته او نیکان هم ته دا څه په جنجال وړېد بس موسی علیه السلام فورا هغې ښځې ته وویل وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي رښتیا وایه رښتیا ده بس ښځه ورپېده وی نه ما دروغ وی چا درته دا لمسون کړی دی وی قارون بس موسی علیه السلام الله ته الله بس نو د رسوی غواړم خدای رسوی که هلاک یې که پروردګاره د دې بنګلې سره هلاک که بس اخو د الله د طرف نه حکم و د دې اختیار و وی ښځه د ځمکې اختیار مې درکړو وی ځمکې ریکاږه سره د بلډینګ او د بنګلې په ځمکه دننه شه سره د محل ټول ځمکې راښکه او د چغه کې موسی معافي غواړم ما نه غلطي شوه معافي غواړم وی ریکاږه ځمکې راښکه رسول الله مبارک فرمایي یتجلجل فی الارض ځمکه کې تاویږي داسې ورو ورو ښکته روان دی دا الله مجیبه نظام دی که موسی علیه السلام ته الله پاک ای موسی ډېر چغې ونه والې معافي ونه غوښته رحم دې پرې ونه کړه وی الله په مې الزام لګولو وی سپېره بچي تا ته چغې والې ما ته ونه والې که ما ته یو چغه والې وه چې الله معاف مې که بیا به نه کوم بخه مې معاف کوم نو زه چې اوس دغه ته راغلم مصر ته قاهرې ته نو بیا فیوم ورته وایي هغه ځای دی چې کوم دی د موسی علیه السلام کلی هغې ته لاړو نو لاره کې یو لوی دریابي اوبه وې چې بالکل سړک په غاړه یو زموږ د دې تورنزو نه غټ و داسې تقریبا یو 2 میله 2.5 میله یو لوی ګیر چاپېره ځمکه ده کلی دی په منځ کې اوبه دي
په منځ کې اوبه دي د کلي په منځ کې سړک په غاړه بالکل سړک په تېر شوی دی او خلک راځي سیل ده لکه سړی کې د کبانو دی یو دغه جوړ کړي او جیل غوندې جوړ کړي خو دا اوږد دی څه 2 کیلومتره او دې خوا هم 1 کیلومتر وي ډېر لوی جیل دی او ترخې اوبه دي زهر د دریاب ترخې اوبه دي پکې خوږې نه دي نو ما ته خلک وایي دا هغه بهیر قارون ده دې ته بهیر قارون وایي دا قارون محل او قارون چې هلاک شوی دی او دا هغه محل مکې راکړی دی هغه دقه دی دې کې راکړی دی او دا هغې په دې د دریاب ترخې اوبه راوتې دي ښې ترخې اوبه جوړ ځای دی ترخې اوبه دي چې نه پکې کب اوسېدی شي داسې څښه لکه دریابي د تریخ مالګیجن دریاب کې خو بیا هم کبانې کړه داسې تریخ دریاب 2.5 میله یو طرف ته میل 1.5 میل بل طرف ته نه بخ کې دریاب شته چې هغې سره جنګېدلی دی نه بل خوا سمندر دی چې هغې سره جنګېدلی دی او ګیر چاپېره په دې کلو کې خوږې اوبه دي او دا پکې تریخ دریاب دا حقه دی چې کوم ځای کې قارون د موسی علیه السلام سره ظلم وکړو او موسی علیه السلام الله ته خدای راویدي سود ډېر خطرناک شی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک چې درهم الربا یأکله الرجل اشد عند الله من 36 زنیه یو روپۍ د سود چې څوک خوري د خدای په نزد د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته خطرناکه او یو بل حدیث هم درته ویم الربا 70 جزءا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود او یای سه دی او یای سه او په ټولو کې وړی سه صدا ايان کې هر رجل امه چې یو سړی خپل مور سره زنا کوي او بدعملي دا معلومه شوه چې خپل مور سره او یا زله بدعملي وکړي یو سود ته رسي امون خلق وایو پیسه یا د خدای بندگانو په دغه پیسه به څوکې چې قبر کې بیا عذاب ملاویږي آخرت کې عذاب ملاویږي او کې پروت بچو لګټې د خدای نیک بخت نه پکارېږي دا بچي او دنیا کې الله وی د خدای د قرآن خبره ده زما وینا نه ده یمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود پیسه به ختمېږي برکت بني دا به په یو قابل خوا په سختو مصیبتونو به دوزي او چې صدقه څوک کوي چا سره ښېګړه کوي چا سره تعاون کوي هغه به خدای برکت ورکوي په نور مال کې به خدای پاک برکت پیدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ نو 2 قسمه قوم ولیده یو سړی ولید چې د وینو په دریاب کې روان دی وینې خوټ کېږي دی پکې منځ کې روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کاڼي ورته پراته دي دغه سړی په دې خوټ کېدلو وینو کې را روان دي چغې وایي غاړې ته راځي د غاړې سړی کاڼې رالي او ښه مضبوطې پیولي او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خوله ولګي او چې په خوله ولګي کاڼې دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب منځ ته یوسي او بیا لګیا دی غاړې ته روزي چې ځان بچ کړي دی بیا بل کاڼې رالي داسې مضبوطې ولي بیا په دا خوله کې ولګي او هغه کاڼې دومره تیزي چې د دریاب منځ ته را سړی ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په لوی عذاب کې دا سړی مبتلا دا څوک دی جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ورته وایي دا ستا د امت یو کس زما امت څوک دی وایي سودخور دی د قبر عذاب دی څنګه مړ شي قبر کې به دغه سزا او بل یو قوم یې ولیده چې د هغې غټې خېټې دي او وایي لکه د شیشې غوندې دي دننه ښکاري او دنه پکې ماران دي او لړمانان دي په دې خېټه کې دنه ټکونه به لګي او دې چغې وباسي ما جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ته وایي چې دا څوک دی دې خو غرق او کما شو وایي دا هم ستا د امت سودخور دی سودونه چې کوي او دی د قبر عذاب دی چې ساتي وخېږي دا چل ورسره کېږي دا معلوم ډېر خطرناک دی زه خو دې بیانونو له ځای په دې لاړ شم خلک مې غواړي د دې مدرسو تقریبا اکثرو ځایونو کې مانا دا مطالبه کېږي یاره دې مهرباني وکړه په سود لږ بیان زمونږ په علاقه کې سود ډېر زیات رواج دی ډېرو ځایونو کې مانا مطالبه وشي او ته په ټیلیفونونو خلک وایي او بار ملکونو کې ډېر خلک پاتې کېږي په بار ملکونو کې هلته سود روان غریبانان خلک یې محتاج وي هغې ته به سود پیسې ورکوي او بیا اضعافا مضاعفه والا سود دا پیسې به ماله میاشت پس دونه ورپسې راکوي او که میاشت بس نه په دویم میاشت به دومره راکوي په دویم مني په دریمه به دومره راکوي دا ګناه د ظلم حجة الوداع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو بس وی سود زما د خپو لاندې پروت دی ختم نن نه پس به سودونه بلکل نه کوي او د هغه تر حضرت عباس رضی الله عنه هغه تجارت کوو نو سود به پکې راته وی زما تره د عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړي دي هغه ورته پاتې سود به نه غواړي
او چې چا سره پیسې دا اصل سرمایه مو ته بخلي ده سودم بخلي سرمایه بخلي او نور خلک چې چاته سودی کاروبار کړي خیر دغه وخت ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه اصل سرمایه واپس کې سود بنا کړ زمارونو سود خطرناک شی دی خدای دې وساته رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې چې څوک پکې گواه دي دا گواهان څوک پکې دلالي کوي څوک پکې وکیل دی هم سوا ټول په ګناه کې برابر الله دې مسعود نو وساته الله دې حلال نصیب کړي حلال دې خدای فراخ راکړي فراخ روزي چې وي خوشاله به امداد به کې خلکو سره کې تعاون وکړي فراخ رزق وي حج بلال چې عمره بلال شي مدرسې سره جمعه سره امداد وکړي الله فراخ روزي راکړي الله فراخ روزي راکړي خدای حلال روزي راکړي الله د حرام نه پامن کې وساتي د حرام نه مړ تور کې الله بیمارانو لم شفا ورکړي چې څومره بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې روغ صحت ورکړي زموږ د خوا کې محله کې یو زنانه ده مونږ ډېر محترمه ده دوه کې بیمار چې الله ور شفا ورکړي الله روغ صحت ولا ورکړي په نور کورونو کې څوک بیماران دي په هسپتالونو کې بیماران دي الله ټول شفا ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي تنگ دست دي فراخ روزي نصیب وکړي چاته څه پریشانی دي په خوشاله یې بدل کړي یو زنانه ده زمونږه نږدې ګاون کې ده هغه د څه مشکلات او پریشانې دي دعا وکړئ چې خدای پاک ولا مشکلات او پریشانې په خوشاله باندې بدلي او یاري معشوم را هغه څه د بدلې مسله ده دعا وکړئ چې خدای پاک بدلیونه هغه وی چې بل خپل بدلیږي الله دې بدلی نه کوي الله دې بدلی نه کوي او خدای پاک دې پټول لونو باندې پټول بچو باندې خوشاله کوي خدای چې چاته څه پریشانې دي پریشانې په خوشاله بدلي زموږ په یو مرزو کې زموږ یو عبدالباقی ترکانو لالا ډېر خسرېو پرون وفات شوی دی جنازه پرون شوی ده دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله د آخرت مشاره نصیب کړي نور څومره مردگان دي الله دې ټول وبخښي خدای پاکه زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د شرونو نه مساتې الله چې کوم دوستانو مونږ ته د دعاګانو ویلي دي ډېر دوستان ټلیفونونه کوي خدای دعاګانې قبول کړي الله زموږ د حاضر جمع وبخښي او دې د خیر او د برکت جوړ نصیب کړي او زموږ دا بیان چې څوک هم اوري ډېر خلک دي بار ملکونو کې دا بیانونه اوري چې څوک هم دا بیان اوري